find and select که چیرته یو ټیبل ولرو مثلا دا یو ټیبل دا لکه زمره چې جوړو جمع به کو دا مثلا که ورد کې څه ورد کې مو ډایرکشن ورته کو چې لیفت طرف جمع کا رائټ جمع کا دا شو اوس راځو فایند ته دته به یو رنګ هم ورکو یو څو دا یو بل شیټ کې هم ولیکو دا اول د فایند په ورډ کې مو ویلو چې فایند پیدا کولو ته وایي دلته هم فایند پیدا کولو ته وایي ګوره فایند کلیک کو دلته وایي چې فایند واټ څه شی غواړي چې پیدا کړي کله چې یو لیست ډېر غټ وي که نه کارمندانو وي د شاګردانو وي غواړي چې د یو چا نوم پکې پیدا کړي نو که چېرته پکې ګورې شاید وخت زیات ونیسي نو رسم له څه شي نه استفاده کوئ له فایند نه شارټ کټ یې څه شی ده کنټرول اف پی چې د پرنټ ده که نه کنټرول اف وهئ یا د فایند به راشي دلته به نوم ولیکئ فرض مثال زه ورته وایم چې احمد نوم چیرته لیکلی دلته فایند نیکسټ کړه چې هر چیرته لیکلی وي راسره سلیکټوي ګوره دا که چیرته ډېر زیات وي څو نور هم وي نو چې فایند نیکسټ کلیک کوي یا نور به یې هم درته پیدا کوي دې ته فایند وایي فایند په ایکسل کې ډېر زیات درته په کار راځي په دې خاطر چې لیستونه هم غټ وي د یو نوم پیدا کول همداسې که پکې ګورئ شاید لږ وخت ونیسي نو راسن کنټرول اف وهئ او نوم لیکئ فرض مثال زه وایم علي راته پیدا وکړي پوه شوې که چیرته یو عدد لیکو هم مثلا زه ورته وایم چې 4 څلوېښت راته پیدا کړه فایند یې کړه 4 څلوېښت به پیدا کړي بیا فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه بل به درته پیدا کړي بل پیدا کړه بل به پیدا کړي پوه شوې بل آپشنز دلته لري که چیرته موږ آپشن کلیک کوو ګوره په دې کې اول ده فایند واټ بیا ویدن شیټ ویدن په منځ کې د کوم ځای د شیټ که چیرته دلته شیټ وي نو بیا کوم نوم یا کوم شی چې موږ دلته ورکوو فرض مثال د عدد ما لیکلی 4 څلوېښت دی صرف او صرف په کوم شیټ کې راته ګوري په شیټ 1 کې هر شیټ کې چې تا فایند کړی وي په هماغه شیټ کې ګوري بل شیټ کې نه ګوري اوس ګوره موږ د شیټ 2 کې هم عدد لرو وینې 4 څلوېښت 55 دلته یې نه درته ګوري صرف او صرف په دې شیټ کې ګوري ګوره شروع شو اول دویم دریم چې کله ختم شي بیرته یې له سره کوي وینې بل شیټ ته نه ځي په دې خاطر نه ځي چې موږ دلته ورته وایو چې ته صرف او صرف چیرته راته وګوره په دې شیټ کې راته وګوره که چیرته ورک بک کلیک کو موږ ویلې وو اوله ورځ چې ورک بک د شیټو مجموعه چار څومره شیټونه ولرو د ټولو ته یو ورک بک ویل کېږي نو که چیرته ورک بک کلیک کو بیا که دلته هر څومره شیټونه وي ټول ګوري اوس ګوره دا شیټ ته چې کله دا شیټ ختم شي بل شیټ ته وړي په هغه کې درته پیدا کوي چې هغه ختم شي بل شیټ ته چې نه وي بیرته اول سر ته راځي نو دې ته وایي چې ویدن ورک بک او ویدن شیټ که چیرته دې مثلا کوم نوم پیدا کوو ته وایي چې صرف په همدې شیټ کې راته پیدا کړه نو بلته شیټ کلیک کړه او که چیرته نور شیټو کې هم وایي راته پیدا کړه نو بیا ورک بک کلیک کړه بل د سرچ بای روز اینڈ سرچ بای کالم دا صرف میتھډ ده فرض مثال اول دغه عدد 4 څلوېښت پیدا کوي دلته لاندې مې یو 4 څلوېښت ولیکو ګوره زه ورته وایم چې 4 څلوېښت پیدا کړه اول یې دا 4 څلوېښت پیدا کړو اوس چې کله زه فایند نیکسټ وهمه ګوره څنګ کې هم 4 څلوېښت شته لاندې هم 4 څلوېښت شته فایند نیکسټ چې وهم کوم یو به دی راته پیدا کوي آیا دا به پیدا کوي که به دا یو پیدا کوي نو ګوره دلته موږ سره سرچ بای روز اینډ سرچ بای کالم ده که چیرته سرچ بای روز وي اول یوه رو پوره کوي مثلا اول دا پیدا کو بیا دا پیدا کوي بیا که چیرته دې رو کې نور وي هغه هم پیدا کوي کیدای شي لس ډېر غټ وي که نه دا رو هم داسې اوږده وي نو ته وایي چې اول دا رو کې راته وګوره نو بیا سرچ بای روز کوي لکه اوس چې څنګه سرچ بای روز ده نو ګوره اول هغه پیدا کوي بیا چې کله دې رو کې نه وي بیا دا بلې رو ته راوړي او که چیرته سرچ بای کالم وي بیا به څه کوي بیا به اوس ګوره اول دا پیدا کو بیا به بل پیدا کوي همداسې کالم وایز اول به یو کالم خلاصوي بیا به بل کالم ته راوړي پوه شوې په دې بیرته به یې کلوز کړه بل د لوک ان فارمولاز لوک ان څه معنا وګوره لوک ان وګوره چېرته مو ګوره فارمولا کې وګوره اوس مثلا زه ورته وایم چې ته ماته فعلا اووه پیدا کړه اوس ګوره فایند پیدا یې کړو دا ده بل فایند نیکسټ پیدا کوي بل ولې نه پیدا کوي ګوره موږ دلته اووه بل لرو که نه لرو ولې هغه نه پیدا کوي په دې خاطر نه پیدا کوي چې دغه عدد چې ده ګوره فایند نیکسټ باید پیدا کړي دا په دې خاطر چې موږ ورته وایو چې چیرته راته وګوره فارمولاز کې که چیرته موږ ورته وایو چې ویلیوز وګوره عدد نو بیا به هغه هم پیدا کوي ویلیوز معنا عدد ویلیوز کې به یعنې ګوره دا خپله یو عدد هم ده
نو بیا به که Ws ورته وایي هغه به هم درته پیدا کوي. او که فورمولاز ورته وایي بیا دا کوم عدد چې فورمولو په اساس منځته راغلی وي په هغو کې نه درته ګوري په نور ټولو کې درته ګوري. ګوره په هغو کې به نه ګوري دا نور به ګوري. او که ته وایي چې نه ټول راته وګوره نو بیا به ویډیوز کلیک کوي. پوه شوئ؟ بل دا کمنټس موږ په ورډ کې ویلي وه دلته هم په انسرټ مینیو کې راځي. که چیرې موږ کمنټونه ولرو بعضې خانو ته هم کمنټونه ورکړي وي نو په هغه کې بیا هم درته ګوري. مثلا ما ورته ویلی چې اووه یم یو نوم یا یو لغت لیکلی وي نو دلته کمنټس مې کلیک کړی وي نو بیا په کمنټو کې ګوري. که چېرته کمنټس موجود وي که نه وي بیا نسي ګوري. پوه شوې په دوه اپشنو. بل دا میچ کیس او میچ انټایر سیل کنټینټس. دا که چېرته مونږ مثلا زه یو علي ولرم چې په غټ ABC کې وي یو دوه به په غټ ABC کې ولیکم یو دوه به په وړو حروف کې ولیکم یو عدد به دلته دا ولیکم دا به هم ولیکم. اوس فایند دلته مې ولیکلي چې څه شی راته پیدا کړه علي راته پیدا کړه. اوس فعلا ګوره دی ټول پیدا کوي. مینه دا علي شو که په غټو حروفو کې وي هم یې پیدا کوي که په وړو حروفو کې وي هم یې پیدا کوي. که چېرته زه میچ کیس کلیک کوم میچ مقایسه کولو ته وایي چې میچ یې کس او کیس همیشه څه ته وایي د حروفو حالت ته وایي چې غټ دي که واړه دي. پوه شوې؟ نو که چېرته زه دا کلیک کوم نو که بیا دلته په وړو حروفو کې لیکلي وي صرف واړه حروف راته پیدا کوي. کوم نومونه چې په وړو حروفو کې لیکلي وي غټ نه پیدا کوي او کوم په غټو حروفو کې دلته لیکلی وي بیا غټ پیدا کوي. اوس ګوره دلته په وړو کې لیکلی نو هغه علي یې پیدا کړو دا بل یې پیدا کړو دا یې پیدا کړو هغه پیدا کړو. ګوره دا غټ حروفو والا نه پیدا کوي. پام مو ده؟ که چېرته زه دلته علي په غټو حروفو کې ولیکم اوس به کوم یو پیدا کوي غټ به پیدا کوي واړه به پیدا کوي. او که میچ کیس کلیک نه وي بیا دواړه پیدا کوي هم هغه پیدا کوي هم دغه پیدا کوي. بل د میچ انټایر سیل کنټینټس. که چېرته زه یو عدد ولیکم مثلا ما لیکلی اووه اوس زه فایند کلیک کوم ګوره د دغه یو پیدا کړو. دا اووه ده که اووه اویا ده اووه اویا ده خو بیا هم دوه دانې اووه خو دي که نه دا هم اووه ده هغه هم اووه ده. نو دی بس چې اووه پکې هغه ټول درته پیدا کوي. خدای دې وکړي چې دومره یو غټ خانه وي ګوره خو په منځ کې اووه وي هغه به دی درته پیدا کوي. اوس ګوره چې دا ټول کمپلیټ شي وینې پیدا کړو که نه ولې پیدا کړو په دې خاطر چې په دې کې اووه موجود دي. نو که ته ورته وایې چې نه تنها اووه راته پیدا کړه دا کوم شی چې ما دلته لیکلی تنها هم دغه پیدا کړه نو بیا میچ انټایر سیل کنټینټس. نو چې کله دا کلیک کړې ګوره صرف اور صرف کوم یو درته پیدا کوي. یا مثلا ما مخکې لیکلی و علي اوس ګوره زه دا ایسته کوم دا یې پیدا کړو دا یې پیدا کړو دا بل ولی ده که علي ده ولی ده که نه خو دا ډبل چې ترې ایسته کړې نو بیا څه شی جوړېږي علي. نو په منځ کې علي ده دی هغه هم پیدا کوي. نو په داسې صورتو کې ته وایي چې هغه پیدا نه شي نو بیا دا کلیک کوي بیا صرف اور صرف چې کوم شی د دلته لیکلی هماغه درته پیدا کوي چې بل ورسره وي هغه پیدا کوي. پوه شوې په دې اپشنو باندې. بل دلته فارمات ته فارمات مونږ ویلی وو چې ډیزاین دوه شیانو ته وایي. د ډیزاین په هغه باندې په حساب باندې هم ته کولی شي چې یو شی پیدا کړي. فرض مثال دلته ورته وایي چې فارمات یا چوز فارمات سیل ډراپ. دا یو کې ته خپله فارمات انتخابوي. فرض مثال ته ورته وایي چې فاونټ یې کوم یو وي بارډر یې کوم یو وي فیل د منځ کلر یې کوم یو وي. مثلا زه ورته وایم چې ما ته چې په دغسې رنګ کې وي هغه ټول پیدا کړه نو بیا کوم ټیبل یا کوم منطقه چې په دغه رنګ کې وي دی به یې درته پیدا کوي. یا که دلته د رنګ نه شوی مشخص کولی نو بیا دلته ورته وایي چې چوز فارمات فرام سیل چې د یو خانې نه تر ډیزاین سلیکټ. مثلا ګوره زه دا کلیک کوم ګوره دلته د چش نشان راځي دا دی ډراپر نشان راځي که نه چې زه رنګ اخلم. مثلا زه هم د دغه ځای نه رنګ راته واخله ګوره پریویو کې هغه رنګ راغی. نو اوس دغه رنګ چې تا انتخاب کړی هغه رنګونه به دی ټول درته پیدا کوي خو دا به بیا ایسته کوي. اوس به ګوره هغه رنګونه ټول چون دا ټیبل ټول هماغه رنګ ده که نه ګوره ټول به هماغه پیدا کوي درته. نو ته کولی شي چې د فارمات په حساب باندې هم سرچ وکړي چې مثلا تا یو ټیبل جوړ کړی ته چې په دغه رنګ کې ده یا دغه خانې چې په دغه رنګ کې دي. ګوره موږ دلته سیل سټایلز ویلي وو که نه بعض خانې ته هم دا سټایلونه ورکړي وي نو ته وایي چې ټول هغه یو راته پیدا کړه چې سټایل یې دغسې وي که نه نو بیا له دې ځای نه ورته ښیې بس چې هر ځای کې وي هماغه به درته پیدا کوي. پوه شوې په فایند باندې. بل ریپلیس څه معنا بدلول لمر خو دې نه وي ریپلیس بدلول. په دې کې مثلا زه غواړم چې دا څه نومونه چې علي دي دا ټول علي خان شي خان هم ورسره اضافه شي. فرض مثال تخلص مې له یاده وتی و زه غواړم چې هغه هم ورسره اضافه کړم نو دلته اول فایند کې به یې پیدا کوې زه وایم علي راته پیدا کړه بیا ریپلیس ویت په څه شی بدل کړي زه وایم چې علي خان یا سپیل مې غلط لیکلی وي د ټولو نومو نو که ټول یو جدا جدا ریپلیس خپله بدلوي شاید وخت ونیسي نو له دې لارې به اسانه کېږي.
مثلا ځان چې اوس ګوره اول به فایند کې چې د ارتفاع پیدا شو اوس ریپلیس او ریپلیس آل ریپلیس چې دا کوم یو انتخاب دغه یو بدلوي او ریپلیس آل بدلوي کچیر ریپلیس کلیک دا یو بدلوي بیا ځي مخ ته اوس ګوره دا یو برته بدل کی بیا بلاړ شي مخ ته ابل ته قدم بدلای بیا ریپلیس چې دا یو درته بدلوي او ریپلیس آل بدلوي دته وایي ریپلیس دلته د کلر په حساب هم کوي چې یو رنگ پیدا کی بیا په بل رنگ ریپلیس کی پوه شوي دا شو فایند اند ریپلیس دلته ګوره څنګ په څنګ دی له هغه ځای نه هم جدا جدا راځي چې فایند جدا کلیک کړي ریپلیس جدا کلیک کړي بل د ګو ټو څه مطلب تلل چیرته ځي دلته به یو ادرس ورکوي همیشه به سیل ادرس ورکوي مثلا زه ورته وایم چې کوم ځای ته لاړ شه ډي لاس ته لاړ شه اوکې ګوره چیرته راغی ډي لاس کنټرول جي شارټ کټ ته یا ورته وایم چې دا ورې اف اوته لاړ شه اف اوته پوه شوې دې کې به ادرس ورکوئ مثلا که بل شیټ ته ځئ بیا به د شیټ ادرس شیټ نوم به ورکوئ بیا به ادرس ورکوئ هم کولی شي چې یوه شیټ نه بل شیټ ته لاړ شي بل د ګو ټو سپیشل په ګو ټو کې هم شته چې کله دا ځای کلیک کې سپیشل کلیک کې راځي او په دې ځای کې هم شته ګو ټو سپیشل څه مطلب چې سپیشل ځایو ته لاړ شي بعضې خاص ځایو ته لاړ شي خاص ځایو مطلب چیرته لاړ شي که چیرته کمنټونه ولرئ نو ته وایي چې کمنټس نو بیا وکړئ بیا به کمنټس ته ځي کنسټنټس خطو ته ځي فارمولاز ته ځي اوس ګوره ځان ته هم فارمولاز ته لاړ شه ګوره دا ټولې فارمولو ته لاړه وینې دغه ځای زموږ ټول څه شی دی ټول فارمولو ته لاړه که نه دې ته ګو ټو سپیشل وایي چې داسې مشخص ځای بلینکس خالي خانو ته لاړ شي کرنټ ریجن کرنټ ایریا دا بعضې اپشن نه دي چې مخکې وایي بیا پرې پوهېږئ پوه شوئ دې ته وایي ګو ټو سپیشل دغه هم ګو ټو ده مثلا که چیرته زه غواړم چې ټولې فارمولو ته لاړ شي نو فارمولې کلیکه چیرته به لاړ شي فهلته مو دلته هم شته یا مثلا ورته وایي چې ټول کمنټو ته لاړ شي یا کنډیشنل فارمټینګ ته لاړ شي کنډیشنل فارمټینګ موږ دلته ویلی وو که نه نو که چیرته زه دا کلیک کړم په دې شیټ کې چې هر ځای کې کنډیشنل فارمټ وي ټول به درته انتخاب کړي اوس چون نشته نو نه انتخابوي کانسټنټ دا خطونه ټول درته انتخاب کړي ډیټا ویلیډیشن مخکې وایو ډیټا ویلیډیشن چې کوم ځای کې د یو خاص قانون وضع کړی وي نو بیا هغه ټول درته سلیکټوي چې هغه بیا مخته وایي سلیکټ آبجیکټ که چیرته آبجیکټس ولرو آبجیکټس همیشه چې ته ویل کېږي عکسونه وي شکلونه وي بدون له دغه خط دغه ټیبل نه چې نور هر شی وي مثلا چارټ وي شکل وي عکس وي هغو ته آبجیکټ ویل کېږي که چیرته هغه هم ولري او سلیکټوي نو بیا به سلیکټ آبجیکټ کلیک کوي مثلا موږ دلته په انسرټ کې شکلونه لرو که نه موږ په ورډ کې ویلي وه دلته هم لرو شکلونه او عکسونه مثلا دا یو شکل شو یو بل شکل به هم جوړ کو دا شکلونه شو نو که غواړئ چې شکلونه سلیکټ کړئ کله کله شکل سلیکټول چې داسې ډېر سره نږدې وي او په بل وي بیا انتخابول لږ جنجالي وي نو بیا اسانه طریقه څه شی ده چې دلته سلیکټ آبجیکټ کلیک کړئ نو بیا په اسانۍ سره دوی سلیکټولی شي بیا کرسر هېڅ شیټ ته نه ځي چې ته په شیټ کې یو شی ولیکې وینې اوس ګوره دلته یو شی ولیکم نه ځي صرف اور صرف چک کولی سي آبجیکټ سلیکټولی شي نو بیا به د آبجیکټ سلیکټول درته اسانه وي او که یې بیرته ایسته کړئ بیا کولی شئ چې شیټ ته هم لاړ شئ او دوی هم سلیکټ کړئ بل د په دې ځای کې سلیکشن چې دغه پین خلاص کړي د سلیکشن پین وایي چې هر څومره شکلونه ولرئ دلته به نومونه راځي که عکسونه وي که شکلونه وي مثلا اوس دا شکل ده کلیک یې کړم دلته به سلیکټ شي دا کلیک کړم به سلیکټ شي چون دلته شته نو دلته یې نومونه هم شته که دلته نه وي هلته به هم نه راځي نو له دې ځای نه به بیا په اسانۍ سره سلیکټوی شي کیدای شي چې دا د سترګې نشان یې هغه کې چې ښکاره نه شي یا بیرته ښکاره شي بعضې ابجکټونه شکلونه جوړوي ته وایي چې دغه د یو څو دقیقې نه راته ښکاري کلیک یې که نه به ښکاري هاید آل ټول دې نه ښکاري شوال ټول دې ښکاره شي دې ته سلیکشن پین پوه شوې په دې باندې ښه اوس دې منیو کې خو به مشکل نه لرئ هوم منیو خلاصه کړه ځو له خیره انسرټ منیو ته انسرټ څه معنا فراد انسرټ حشمت انسرټ مستوي اضافه کول انسرت کول انسرت چی معنی فراد اضافه کردن انسرت کردن نه این معنی رو ما روز اول در ویندوز براتون گفتم که نامای منیو معنیش باید بفهمین که چی معنی داره انسرت چی معنی اضافه کردن انسرت ور انسرت کول ور اضافه کول مثلا دغه شیټ کې زه غواړم چې بعضی شیان اضافه کړم چې څه اضافه کړم ټیبلز راځي ډیزاینز راځي چارټونه راځي ډېر شیان راځي چې اول په دې کې دي ټیبلز
ټیبلز به سبا ته پرېږدو چون دا جدا موضوع ده وخت نیسي. اول به راسو الستریشن ته. الستریشن خپله ډیزاین ته وایي. الستریشن څه مطلب؟ ډیزاین یا رسامي رسم کول دو شیانو ته الستریشن وایي. په دې کې ګوره موږ اول عکس لرو چې موږ په ورډ کې ویلي وو. که غواړې چې یو عکس ور اضافه کړې مثلا زه غواړم هلته یو عکس راشي نو بیا پکچر کلیک. په کمپیوټر کې چې د هر ځای کې عکس وي مثلا زه دغه ځای کې بعضې عکسونه لرم زه وایم دغه عکس دې راشي انسرټ به یې کړم عکس به دلته راشي. چې کله عکس راغی چې عکس سلیکټ وي بیا د عکس لپاره یو منیو راځي د څه په نوم فارمټ. چې کله عکس سلیکټ وي راځي چې کله عکس سلیکټ نه وي بیا نه راځي چې بیرته یې کلیک کړې بیا راځي. دا منیو مو په ورډ کې ویلې وه خو چون بعضې شاګردان شاید نوي وي یا ور به یې زر زر تکرار کړو. په دې کې اول ریموو بیکګراوند چې څه کار کوي د عکس بیکګراوند ریموو کوي. کلیک یې کړه ګوره دغه بیکګراوند تقریبا اوس دی دغه منتخه کوي ته کولی شي چې کم او زیاته کړي چې مطلب دغومره ځای درته ډیلیټ کړي هغه ځای ډیلیټ کړي. بیا چې انټر ووهې هغه بیکګراوند به یې دغه منطقې ترې ایسته کړي یا له دې ځای ګوره کیپ چینجز ورته ووایي هغه منطقې به ایسته کړي او دغه به درته پرېږدي. بیرته به یې انډو کړمه. بل پکې کریکشن وو. مونږ ویلې که بعضې عکسونه مثلا مونږ په کامرو اخیستې وي کله تور وي کله سپین وي نو له دې ځای نه کریکټ کولی شو. کریکټ معنی صحیح کول. اوس مثلا تور وي ته یې له دې ځای نه لږ روښانه کولی شي وینې لکه لمر چې ورباندې مخامخ یا مثلا توری چې لږ تور راشي. بل کلر وو که غواړې چې رنګ یې بیخي ور بدل کړې مثلا دغه رنګ واخلي هغه رنګ واخلي هر رنګ چې ورکوي. آرټسټیک ایفیکټس وو. ایفیکټس هم مونږ ډیزاین او سټایلز ته ویلي وو که نه کیدای شي چې بعضې آرټسټیک تقریبا رسامي غوندې ایفیکټس ته وایي. ایفیکټس ډیزاین ته وایي شکل ډیزاین ته وایي او آرټسټیک رسامي غوندې شکل آرټ وي که نه. اوس ګوره زه هم دغه شکل ورکړم دا شکل ورکړم هر یو ورکولی شي. بل کمپریس وو. کمپریس مونږ ویلي وو که چېرې مونږ عکسونه ډېر زیات ولرو کیدای شي د دې عکس سایز لږ زیات وي. کله چې په ایمیل کې چا ته استوو بیا یې سایز زیات وي که نه اول خو تیز انټرنیټ غواړي بیا یې استول لږ جنجالي وي نو له دې ځای نه مونږ کولی شو چې کمپریس یې کړو چې حجم یې کم کړو. نو دلته ګوره د اندازه یې دی چې د ایمیل په اندازه تقریبا دومره پی پی آی وي دومره پی پی آی وي. بیا چې اوکې کې دلته تقریبا دومره تفاوت یې نه ښکاري خو چې کله یې سیف کې د عکس سایز وګورې بیا یې سایز به یې کم شوی وي. بل چینج پکچر که د دې په ځای بل عکس راولئ چینج پکچر ورته وایي. اول دی انټرنیټ نه اخلي که چېرته انټرنیټ نه وي بیا ورک آفلاین چې کمپیوټر نه یې راته واخلي چون انټرنیټ نه وي. اوس مثلا زه هم دغه عکس واخله ګوره هغه عکس به راته واخلي. بل ریسیټ پکچر که چېرته د په عکس کې ډېر زیات تغیرات راوستي وي او ریسیټ یې کړې نو بېرته به اول حالت ته راشي. فرض مثال زه بیکګراوند ریموو کومه بېرته غواړم چې اول حالت ته راشي نو ریسیټ پکچر بېرته به اول حالت ته راولي. دا بیا پکچر سټایلز دي کیدای شي له دوه سټایلونه ورته ورکړي چې هر سټایل انتخاب کړي. بل پکچر بارډر که غواړې چې بارډر ورکړي چار طرف ته بارډر مثلا زه وایم دغه بارډر ورکړه. اوس وګوره عکس بارډر ولري چون سایز یې ډېر د بارډر کم ده شاید ښکاره شو اوس ګوره او له دې ځای نه بیا کولی شو چې ورته ویډ یې زیات کړو چې لږ ډبل وي مثلا زه وایم چې داسې ډبل دې راشي وینې یا دلته سټایلز ورته چینج کړي چې داسې ډاش ډاش غوندې راشي وینې دې ته بارډر وایي. بل د پکچر ایفیکټس کیدای شي چې بعضې ایفیکټس ورکړي مثلا زه غواړم چې شیډو ورکړم دا ټول ایفیکټس دي بیا در سره وګورئ. شیډو سوري ته وایي کیدای شي لږ سوری ورکړي. اوس مثلا زه وایم کوم ځای ته لږ سوری ورکړه دا ګوره لاندې وینې دا ټول بیا در سره یو په یو وګورئ. ریفلیکشن چې دوباره ښکاره شي مثلا لاندې د بیا ښکاره شي ګوره عکس به لاندې دوباره ښکاري دا ټول در سره وګورئ. دا لیاوټ دي بعضې ځایو کې مثلا غواړي چې ختم ورسره نوشته شي فرض مثال زه دا کلیک کوم ګوره منځ کې به هم به یو سټایل غوندې ورکړي هم به خط بیا ورسره لیکلی شي دا ټول دي. بل برینګ فارورډ سینډ بیکورډ دا اپشنونه په یاد دي څه وخت استفاده کوو. اوس ګوره عکسونه او شکلونه دي مثلا دا دو لپاره هم فارمټ مینیو شته. زه غواړم چې دا مخته راشي یا د عکس د هغو شاته لاړ شي که نه بیا به راځو له دې ځای نه او دلته ګوره سینډ بیکورډ چې شاته یې ولیکي مثلا دا دوه هغې مخکې دي شاته دي زه غواړم چې دی ترې شاته شي نو بیا ګوره سینډ بیکورډ یو له یوه شکل نه شاته کوي او دا په یو وار له ټولو نه شاته کوي. دا یې بېرته مخته راولي د یوه نه مخته یې راولي دا یې په یو وار له ټولو نه مخته راولي. دا اپشنونه موږ په ورډ کې ویلي وو که نه. او بل سلیکشن پین مخکې مالته مو ویلې دلته هم شته چې کیدای شي شکلونه له دې ځای نه په اساني سلیکټ کړي یا کوم یو غواړي چې معلوم نه شي یا هایډ کړي یا شو کړي. بل پکې الاینمنټ وو که چېرته فارمټ مینیو ته راشو الاینمنټ مو په یاد دي چې که چېرته
غواړو چې ترتیب برابر کو مثلا دا هغه دي شکلونه دي زه غواړم چې داسې ټول یو منظم برابر راشي نو کنټرول به ونیسئ سلیکټ به یې کړئ اول چې ټول دې سلیکټ کو ګوره بیا دلته الاینمنټ لیفټ له کوم طرف نه برابروي چپ نه رایټ سنټر له منځ نه رایټ له رایټ نه او دغه درې بیا هغه وخت کار کوي چې دوی هوریزنټل دغسې شکل کې پراته وي اوس ګوره کنټرول ونیسم کلیک کوم نو اوس په فارماټ کې ورته وایي چې څه رقم دې سلیکټ شي برابر شي ټاپ له سر نه دې ټول منظم شي یا دې مابینځ نه یا لاندې نه ډسټریبیوټ هوریزنټلی که غواړئ چې دغه فاصلې مساوي شي که چېرته نږدې لرې سره نو بیا دا فاصلې سره نږدې کوي مثلا اوس ګوره دا دوه شکله لږ نږدې دي دا لرې ده نو ورته وایي چې ډسټریبیوټ هوریزنټلی ورټیکلي لکه مخکې چې پراته و داسې بیا یې فاصلې برابروي دا به کلیک کوئ سنیپ ټو ګریډ که چېرته غواړئ چې جمپ وهي ګریډ ته دغو لاینو ته ګریډ وایي ګوره بیا به داسې جمپ وهي وینئ پام مو ده کله چې دې لاین ته رانږدې شي ګوره خپله جمپ ور وهي وینئ پام مو شو دغه لاین ته ګوره خپله ته په منځ کې نه شي دلته برابر هغه داسې نه شي کولی چې مثلا زه دغه ځای کې لږ راولم نه کېږي په دې چې دی جمپ وهي که چېرته دا نه وي بیا جمپ نه وهي ډېر په اساني سره ځي سنیپ ټو شیپ چې بل شکل ته جمپ وهي اوس ګوره ډېر په اساني سره ځي وینئ اوس خیز نه وهي پام شو بل چې کله دا بل شکل ته رانږدې شي ګوره جمپ نه ور وهي چې داسې ور ټچ شي خپله که چېرته دا یو کلیک کړي سنیپ ټو شیپ بیا به دو ته ور جمپ وهي ګوره چې ور نږدې شي خپله به ورسره وصل کېږي پام ده نو دا سنیپ ده سنیپ چې دا خیز وهلو ته وایي چې داسې ور وچسبېږي او بل ویو ګریډ لاینز ګریډ لاین ښکاره شي که نه شي ښکاره ګوره اوس نه ښکاره کېږي او که یې کلیک یې بیا ښکاره کېږي ګریډ لاین دغه خانو ته وایي بل که غواړئ چې شکلونه سره یو ځای کړي اوس دا زه ټول سلیکټ کړم ګروپ یې کړم ګروپ آن ګروپ مو په یاد دي که نه چې کله ګروپ کې داسې یو شکل غوندې به شي وینئ چې یو ځای نه بل ځای ته وړئ ټول به یو وړل کېږي که یې غټوئ ټول به په یو وارې غټېږي وړکې کېږي به داسې به وي لکه یو شکل تر څو یې بېرته آن ګروپ کې له دې ځای نه زه ورته وایم چې آن ګروپ نو بیا به بېرته جدا شي بل پکې روټیشن و که غواړئ چې روټیټ یې کړئ دا عکس ته له دې ځای نه روټیشن ورکړئ 90 درجې تاو کړئ 90 درجې لیفټ تاو کړئ ورټیکل سرچپه یې کړئ هوریزنټل دا بلې خوا ته یې واړوئ دا روټیشن شو کراپ څه لپاره و کله یې کراپ کوئ کلیک یې کړه اوس ګوره له دې ځای نه ته وایي چې عکس څومره شي مثلا دومره شي انټر بټن به ووهئ همدومره به شي ګوره همغومره شو او بل ویټ اور هایټ له دې ځای نه هم لري که غواړئ چې عکس وړوکی او غټ کړي له دې ځای نه یې هم کولی شئ چې ویټ دې ورته زیات کړي او هایټ یې ورته زیات کړي پوه شوئ دا منیو د چا لپاره وه د عکس لپاره وه